په गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ګوګدره کې الوداعي پروګرام منعقد شو په کمې کې چې سابقه هډ ماسټر جناب امیر برهان استاد صاحب او پی ټي سي چیرمن جناب عبدالکریم شرکت وکړو. د پروګرام مقصد ریټایر هډ ماسټر امیر برهان استاد صاحب رخصتولو او کوم ماشومان چې پوزیشن اخیستی او په هغې کې انعامات تقسیمولو. د پروګرام منیجمنټ ربیع الله استاد صاحب وکړو. د پروګرام ابتدا د قرآن مجید د تلاوت نه وشوله. په دې پروګرام کې د پی ټي سي چیرمن جناب عبدالکریم استاد صاحب د تعلیم د حوالې سره یو څو خبرې وکړې او دا یې وویل چې دیني او دنیوي تعلیم دواړه ضروري دی. د دې نه پس امیر برهان استاد صاحب خپل الوداعي تقریر وکړو او په خپل تقریر کې هغه په خپل ټیچینګ لاین باندې نظر واچو او دا یې وویل چې اولنی چارج ما په تلنګ کې اخیستی و او په 14 زه استاد شوی وم. د دې نه پس هغو ماشومانو ته د تعلیم او د مستقبل د حوالې سره یو څو خبرې وکړلې او د ټول ټیچینګ سټاف شکریه ادا کړه. د دې نه پس انعامات تقسیم شول. د امیر برهان استاد صاحب په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې د 35 کلو خدمات په رزلټ کې د سکول ټیچینګ سټاف هغو له ایوارډ ورکړو. بیا د سکول طالب علمانو د خپل استادانو سره تصویران وایستل. د پروګرام په اخره کې ټولو استادانو د امیر برهان استاد صاحب له تحایف ورکړل.